کال افغانستان په کچالو بار لارۍ دي چې راغلي دي. د ازبکستان ځای پلورونکي په ترمز کې د کارګو مرکز ته ورغلي چې دغه کچالو رانیسي. د کارګو دغه مرکز د افغانستان پولې ته تر 2 کیلومتره کم واټن کې موقعیت لري. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د سوداګرۍ د راکړې ورکړې حجم راکم شوی، ځکه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي. С каждым днем грузов становится все больше и больше. کارګو ورځ تر بلې ډیریږي. زه فکر کوم کله چې افغان بانکونه پرانیستل شي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د کارګو حجم پخوانۍ سطحې ته راوګرځي. په ټوله کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې زموږ کار راحت شوی دی. هغه لارۍ چې افغانستان ته داخلیږي ګمرکي تعرفې نیمایي ته راټیټې شوي او د لاریو موټروانان نور ویزې ته هم اړتیا نه لري. واک ته د طالبانو ته رسیدو وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حبوباتو، میوې او کچالو په څیر د توکو راکړه ورکړه یوازې د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې وه. د کچالو او پیازو په څیر د توکو بیې به ښې شي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د نورو شیانو را رسېدل پیل شي. ازبک عسکر په سرحد کې لاس په کار دي څو موږ خوندي کړي، ځکه موږ دلته ناست یو او خپل شیان پلورلی شو. د ازبکستان حکومت لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو له هغوی سره یې څو دورې مذاکرات ترسره کړي دي. په وچه کې راګیر ازبکستان هڅه کوي چې سمندري بندر ته لار ومومي او د توکو د ترانزیت لپاره خپل اقتصادي پوتنسیال ته پرمختګ ورکړي. د دغه دوو اهدافو لپاره افغانستان مهم شریک دی. د ازبکستان چارواکي په خبرو اترو بوخت دي څو د اورګاډي موجوده پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستانه ورسوي او سمندر ته لار ومومي. دا په دې معنی چې د طالبانو له لوري د افغانستان پر ولکه کولو سربیره له دغه هیواد سره خپلې اړیکې لا ژورې کړي. دا زموږ لپاره د 10 مهمو شریکانو په ډله کې دی. موږ افغانستان ته ډیر شمېر توکي او خدمات انتقالو، خو ازبکستان تل له افغانانو سره د مرستې کولو تګلاره تعقیب کړې. بیرته په ترمز کې د کارګرو مرکز ته ورګرځو، څه چې د ملګري ملتونو ګاونډي هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په یو مرکز اوښتی. په وروستي ورځو کې دا خبرداری چې سخت ژمی او د خوړو کمښت افغانان ګواښي، په دې معنا دی چې ازبکستان له خپل ګاونډي هیواد سره ګډې اقتصادي پروژې ته باید لږ انتظار وباسي.